هر څوک به درته وایي هغه ستا چې ارمان جنو هر څوک به درته وایي هغه ستا چې ارمان جنو الا جوار خو راپټ کړل کنه راځه دا کیسه د چا وه؟ دا کیسه خو بس غون مجردان یې پکې راغستې دا دې راغستې؟ زاهد مې پکې زاهد دې راغستې او نن خو ځوانانو ماشاءالله ډېره هغه شوي هلته ګوره لږ وچ لرګي راماتوي په دې ونو کې ښه او بس لږ وروسته کې به ډاډ اچو د خیره ښه څنګه چل دی ډاډه به اچو د خیره او د چا د پټي نه به جوار پټو د خیره خپل پټونه شي نو خپل خوند نه کوي که نه څنګه دی بیا حرام راځي که نه خو ورته وایو که نه چې کله یې مور او پلار د مرکې لپاره لاړ شي په دغه وخت کوټه کې سم ګډېږي مجرد دی سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو تمه ده چې ټول روغ جوړ اوسئ راته دغه خس به تاسې ګورئ ډېر په سخته موږ دغه ونو نه رامات کړل شاټونه هم تاسې ګورئ دغه ځوانانو چې غوښتلې چې ډاډه واچي ډاډې په پښتنه ټولنه کې د ساتیرۍ لپاره یو ښه ماحول جوړول دي کله چې یو ځای ته ورځي دغسې کلیوالي ساحه یې هلته ځوانان یو ځای کېږي بس خپل پټي نه بل پټي نه نه ګوره خپل پټي نه جوار رامات کړي او بیا راځي یو ډاډ اچوي نو زموږ کلي کې خو دا رواج دی چې نمبر هم ایښیي که نه نن زما د پټي نه شو بله ورځ د دې د پټي نه بله ورځ د دې د پټي نه خو د دې چې په رسم رواج زه نه پوهېږم خو استاد راسره ولاړ دی استاد السلام علیکم شکر دی دا خصم د چا رامات کړل دا خو داسې دی چې کله موږ هلته ډاډ اچوو نو بس په هره ونه کې چې رامات کړو به دا مشکل نه لري اوس یاد لرګو څه خو چې مشکل کس یې نه خو آرام شو راته که نه نه خو دلته اجازه ده که نه عام رواج داسې دی چې بس دغه د ډاډ دپاره چې څوک لرګي راماتوي دې کې څوک ممانعت نه کوي او نن خو ځوانانو ماشاءالله ډېره هغه شوي هلته ګوره لږ وچ لرګي راماتوي په دې ونو کې او بس لږ وروسته کې به ډاډ اچو د خیره او ما خو یو فرمایش ورکړی و چې چای او ډاډه باید یو ځای تیاره شي که نه چې مخکې راورسېده بس ډاډه به مو تیاره شي څونه وخت کې تیارېږي ډاډه تقریبا 10-15 دقیقو کې تیارېږي 10-15 دقیقو کې خپله تیارېږي که نه موږ او تاسې به تیار نه موږ به تندې وه که نه خو هغه لګېږي دي ځوانان که نه ځوانان به لرګي ماتوي او بس اور به ور واچوو دغه به پکې کېږي د جوار وږي دا کوم ځای کې ولاړ یو دا ساحه چې دا د هسکې مینې ولسوالۍ د کوزې غیبن سرو میراندې دغه ساحې ته موږ جوارګۍ ویوه دې ساحې ته جوارګۍ ورته ویوه او بس دا بند دی داسې یو اوږد ناو دی د پاسه نه په باران کې راوځي او څه ډکه دا شیله راوځي نو په دې خاطر ورته خلک جوارګۍ وایي او په هسکه مینه کې کوم قومونه ژوند کوي په هسکې مینې ولسوالۍ کې چې دی 3 قومونه ژوند کوي چې 3 تپې ورته موږ ویوه چې لیسخیل دي اسنخیل دی او امزاخیل دي دا په غټ کې بیا شینواري راځي که نه شینواري دی یعنې عزیزان دي لنډې راته ولې عزیزان دی او پخوا چې دلته کوم راغلی دی دغه مندیزي په نامه دي زموږ قوم ته مندیزي وایي دغه بیا 3 ورونه وو چې یو یې لیسخیل و بل یې امزاخیل و بل یې اسنخیل و نو هغه اوس په 3 تپو باندې ویشل شوي دي دا قومونه و 3 قومونه دي چې یو ته لیسخیل وایي بل ته امزاخیل وایي بل ته اسنخیل وایي تاسې کوم خیل هستئ موږ اسنخیل یو دا د غیبند او د شپولې خلک چې دي دا اسنخیل دي اسنخیل دي او امزاخیل کوم پلو دي امزاخیل چې دي پاس د مریض باچایان چې دي او مریض خانان دی بیا بره ګورګورې ورته وایي دره دا امزاخیل دي او دا لیسخیل چې دي پیاز د بالا ولسوالۍ نه بره خلک چې دي هسکې مینې ولسوالۍ مربوط دا بیا دغه دي لیسخیل دي او دلته ډاډه کې کوم قوم ډېر مشهور دی چې همالته ورشو ډاډه کې زمونږ دغه لاندې ساحې دا د شپول او غیبند خلک مشهور په دې دي یعنې موږ ځای غلط کړی نه دی چې دلته دا خلک دغه بزګران زیات دي او ځمکې زیاتې دي پاس بیا دومره ځمکې او دغه نشته ځکه غریزې علاقې دي که نه نو ډاډ او دغه د کرنې برخه دلته لږه مشهوره ده ته راځه استاد هلته ورځو هغه ځوانان کار کوي خواته ورځو صحیح دی ته راځه همت خانه دا یې چیرې جوړ کړو وروره
کومه دی دومره کوي بس دی دا کنه از برای خود لغټ کا بچه سم میلا مخې نه خو دې کې څو جوار ځایږي یو لس دانې زیږي لس دانې او چې غټه یې کومه هغه غلط نه لس نه دي کې 50 هم ځایږي دا ډېر غټ دی ګپ مې در سره لګوو چې پرېږده اوس یې قسم کړی چې نه پرېږدي زه به کار وکړم صحیح دی نه نه زه یې کوم ته دا ونیسه دا ونیسه ما دې ته پرېږده پرېږده زه کار کوم دا ونیسه ما سره خبرې کوه ورته ډاډه څنګه اچې ما سره خبرې کوه که نه څنګه دا ډاډه وساتې دغسې اچوم که نه بېلچه مې لاس کې ډاډه اچې ها بله پوښتنه مو که ځه زه به څنګه ولې نه زه ګوره ډېر تکړه یم ښه کار کوی شم زه ونیسه ورسره ته ورته خس مې ادا کړه پوه شې او مخلص صاحب چې دی دې بېلچه په لاس کې نیولې ده یو دا خو هغه دی که نه شین دی دا کار چېرته کوي دا خو ها؟ دا یو دی پکې شینه مې هغه تاندې اورېدلې وایي وچو سره لامده هم سوځېږي نه دا لامده نه څوک دا چې لامدې نه دي خو دا خو وګوره بوټی دی ها دا چېرته کار کوي دا وچ خس زیات دي ستا نوم چی و؟ میک چېرته دی ستا نوم چی و؟ وفي الله دی ښه ښه اوس په څومره وخت کې دا ډاډه تیارېږي بس 15 منټو کې تیارېږي 15 منټو کې ښه ښه نو داسې کار به وکړو د خیره سره داسې کار کوو موږ او تاسې ټول په شریکه باندې کار کوو صحیح دی ورځه ګوره کار کې ډېر تک دا خو تاسې هغه راغوڅ کړي دي که نه وروره مړه دې باندې څه کوئ لامده مه راغوڅوئ که دا اوس صحیح شی و دا معلم صاحب دا اوس صحیح و دا دا د مېلمه په قدر پوهېدو ها که نه هغه نور چې استاده ګوره دې هغه نه وایې ښه تکړه یم هسې زما قدر در سره نشته دی ګنې داسې تکړه یم چې دا استاده بله خبره ته وکړم زه ګوره یوازې دا نه شم ماتولی ښه هلته پټي ته مې بوځه هغه جوار هم راماتوی شم پخولو کې بیا څنګه چې پخې چې لوګي ونه کړي بیا یې کولی شم چې لوګي وکړي بیا دې نه یم پکې ها نو لوګو سره دې نه یم موږ دا ځوانان تکړه دي دوی دا تکړه دي که نه ته څنګه یې ځوانه ته جوړې تکړه یې څنګه چل دی ډاډه باچو د خیره او د چا د پټي نه جوار پټو د خیره خپل پټونه شي نو خپل خوند نه کوي که نه څنګه دی خو ورته وایو که نه خو تا ویل چې دلته اجازه واخیستل شوې ده که نه خو زه هم همدا یم که نه پردي پټي نه ماته خپل خوښې نه خپل دي نو که نه او هغه ملک صاحب کوم ځای و هغه د همدې کلي دی دغه پټی دی دغه پټی دی وایي څه نوم یې د هغه ملک صاحب ولي خان ولي خان ولي خان راته ویلي زما د پټي نه بیا مات کړي دا د حرام خو نه کوو حلال خپله ویلي موږ لا ویلي هم نه وو ته راوړه ته پرېږده ته یې نه شي جوړولی ما ته پرېږده ته پرېږده ما ته پرېږده یاره زویه نو تا دې هم خدای لري پرېږدې مې نه اوس په ښه لاره دا ګوره تا په نوي سټایل باندې جوړه کړه د خیوي خلک داسې ډاډه اچوي تاسې څنګه اچوئ موږ ورته منځ کې لږ ډېر ځو دا د هغه په ډډ دي داسې داسې او داسې پې د پاسه ږدئ نور نه موږ داسې کار کوو داسې دا ودروه بیا ورته نور ته کېښوه بیا نور ته کې کوئ تی جوړ کړه سالون لرګی ورلاندې کېږدئ چې دا زر نه سوځېږي دا نور لرګي په ډډ راځي راکړه دا لوند راکړه جان صاحب ګوره نه پوهېږي هسې ځان کیسې کوي ښه نور لرګی لاندې کېږدئ کاري صاحب ګوره اوسه دا بس لږ ځان بچ ته څه شی کې اوس ډاډه جوړوه پرېږده سړیه ډاډه بس خلک داسې جوړوي ما ته دې پرې نه ښوده ګوره خط یې نه شي جوړولی سلام علیکم څنګه یې ژوند چارې ښې دي الا جوار خو یې راپټ کړه که نه راځه کوم ځای نه دې راوړل پټي دي خو ستا خو نه دي که نه د چا و ولي خان ته څو دانې راوړل درېڅ که واړه واړه دې راغوڅ کړي غټ غټ که نه او ماشاءالله ښه دي ولا چې ښه او بیخي صحیح دی او دا بیا تیار تنکي جوار هم دي که نه ماشاءالله دا خو تا دومره راغوڅ کړي دا خو هیله زما بس کوي که نه څه شی بیا نورو پسې کله ځو ووایه خبره کوه په چا یې ورباندې کوې اور باندې ښه ښه یعنې که اخره کې په موږ باندې کوې ښه خو اوس ډېر مه ورته ګوره وروره اسامېلا غوندې به یې ورځ ته هم غورځېدلی چې ده دا دې شینوارو عزیزانو ها ما ته جوار راوړل
کنه خو بس دغه زړور مېلمانه باندې تېرېږي. او دغه تکړه یم ما ته ګوره اوس ولي خان ویلي دي چې دې نه جوار غوسوه ما ته ورشته غوسېږي نه هغه تراړه زیاته اوس لګومه جانزیبه ته لګوې چې کسي ته ولګو دا پانی یو سودا نه ټولې کوي پانی یو سودا نه ټول کې تاسو بچ نه پانی دي کنه دا پانی نو تا خو خیمه جوړه کړه نو تا خو ډاډه نه جوړه کړې دا چې کاري سي جانځي منځ کې د ګیا اچولی وی نو بیا صحیح وه. دا مړه دومره تجربه چېرته ده دې سره دا غریب نه په دې څه خبر ده تراړه کتابچه به پکې کېږدو راړه کتابچه راوړه چې کېږدو کتابچه راغېستې دا ښه ښه استاد ستا شاګردان به یې دا ټول نو دا ټول مو شاګردان ښه راځه کاري سي جانځي بخار او زه خانې شاګرد دی. دلته اوس پاتې ستا خبره خو زه هېڅ کله هم نه منم ځکه چې ته ما نه پېژنې واله نو دا دی دا براره ګل اوس ګوره ورته ګوره ایسته که دې پانی لګوه ازبریا خو د 15 نفر باندې یو ور نشو لګولی دا به څه کېږي اخره کې ماته ګورې دا د دهقان بچی کېږي د هېڅ شی هم نه دي مړه دې چل زده کړی ماشاءالله اوس شروع کېږي د خیر لاسونه ګرم کوي ګوره ژمی را روان دی بیا به ارمان کوئ دا څنګه کېږي جانځي به دا سره ختم شی جوړ کړی سخته مه راشه دا اور ولګوه اوس نه اور چې چا لګولی هماغه به راځي ورپسې بس سمینه ته یې نور پرېږده ښه توکي نه دي واوره صحیح دي صحیح دي استاد زموږ دپاره یو 2-3 دانې بس دي نور پسې څه کوې اوبه هم راغلې استاده اوبه هم راغلې والا چې اوس به لاسونه هم ښه په ارامه وینځو بابرزیه ته په سمه لونګ څه کرې اوبه د پاس ممندرې دي غنم لوه پورې بیا دې اورېدلی و که نه اورېدلی دي و او بالکل هغه یو منل شوی شخصیت دی هغه ډېر ښایسته بیت ته راپاڅې کړه دا بیت راته ووایه ته پاڅې کړه ته راځه څنګه و بابرزیه ته په سمه لونګ څه کرې اوبه د پاس ممندرې دي غنم لوه پورې ولې نه دی یاد او دې کې یو بیت بل مو چې شی و چې شومړي دي غنم لوه پورې او چې دي همداسې پکې ورکړي خوراک ټوله یې خرابه کړله دې اوس څنګه کوو اوس هغه ستاسې د وسې دا پوره نه دی موږ ته یې پرېږدي موږ یې وکړو وچه ګای ورته راوړئ نو جانځیبه تره به چې ستا دا کیسه خرابه شوه ښه اوس بیا موږ ته پرېږدي ته اوس صرف تماشه کوه صحیح دی هغه ما او تا چې یو ځای ته تللي یاد دې شي کوم ځای و لغمان کې چې و او لغمان کې هغه بوټي هم چې وکرل هغه بوټي به اوس څونه شوي واړه به یي 2 کلن دي نو اوس 3 کلن دي کنار لاول ګوري ښه ته شعر و شاعري هم ډېره ښه کې یو څه بیتونه ته نه وې بد سال دی اوس هم پرېږدي نه په قلاره باندې بیتونه ته نه وې بیتونه به ما ته اوس نه یې درته نه همداسې یو ترانه مه کوه ځه په یادو راته هسې ډېر نه دي یاده تا ته کتابچه راوړو نه شته دی را سره او دې ځان سره موبایل راوړی دی موبایل کې شته دی ته ووایه راته د وطن باره کې چې هر څه باره کې ستا خوښه یم هغسې ووایه زور په حافظه کومه نه کېږي زړه سره دوکه کوم نه کېږي چا وی چې نشه غم کمولی شي زه یې هره شپه کوم نه کېږي د لوګي سره هم نه کېږي لږ واخله راځه
زما خپل کې نه غوړي خپل لیکلي ښه ته راشه خپل به بیا وایو هغه داسې بعضې پکې شکلي او بعضې پکې دغه دي دغه ځای کې به کښېنو صحیح دي کښېنو راځه کوم ځای ته لاړ شو همت صاحب همدلته کښېنو راځه اوس ته کښېنه څه وې راته ته ووایه اوس څه به ووایو که نه چې ها ترنم کې ته وي او که ترنم چې کې خو ډېر ښه خبره ده ترنم به ته وکړو ترنم ګوره د ډاډې نه هغه جوارو وخت کې هم در باندې کوو چې ستړی نه شي ښه صحیح دی نو څه وایي راوړو اوس د دې غزل نه خوښېږي 250 غزل یې همداسې به د مجردانو باره کې ووایه زه ما خپل مې لیکلی دی خپله مجرد یې که څنګه نه مجرد دی هو که خود مجرد یم ښه ښه د هغه غم دې ژړلی دی که څه حساب دی ها اول خپل غم وژاړه بیا د نورو کیسه کې اوسېږي ته ووایه وایي په ژوند کې ډېر لالاند وي ګرځېږي مجرد چې چېرته وي واده ورته ځورېږي مجرد او چې کله یې مور او پلار د مرکې لپاره لاړ شي په دغه وخت کوټه کې سم ګډېږي مجرد دا صحنه تا باندې تجربه شوې خو نه ده چې چا سره په څنګ کې خپل جانان وي را روانه بیا خل خل ورته ګوري خفه کېږي مجرد او واده والا قراره وي ویده په بستره کې په شین سهار پټي ته روانېږي مجرد او پلارجانې ورته دروند پڼ ور په شا کې چې دا یوسه په لاره کې غورځېږي را غورځېږي مجرد همالې کوي چې را غورځېږي را پاسېږي مجرد او په زړه کې ښه ډېر ارمانونه دي بهاره څه ویلی نه شي مور پلار نه ډارېږي مجرد دا کیسه د چا وه دا کیسه خو بس غونډ مجردانو پکې راغستې دا دې راغستې زاهد مې راغستې زه خو فکر کوم چې دا ټوله تجربه ستا خپله شخصي ده ځکه شاعر پورې تړلې خبرې دي که نه بس شاعر پورې تړلې بالکل څوم پکې خپله کیسه نشته د هغه که نه یو بیت دې ډېر خطرناک ویلی و هغه څنګه هغه تا څنګه ویلی و چې هر څوک دا څنګه و چې چا سره په څنګ کې خپل جانان وي رانوان نه نه هغه ګډېږي چې هغه کوم بیت و چې کله یې مور او پلار د مرکې لپاره لاړ شي په دغه وخت کوټه کې سم ګډېږي مجرد ډېره مننه درنو ملګرو بهار صاحب خپله بیا یو دروند انسان هم دی او بل حافظ هم دی فکر کوم صحیح دی او ښایسته غږ هم الله تعالی پرې لورولی دی او طلایي خنجره لري د دې تر څنګ ښه ترنم هم کوي نو ترنم ته ورځو او یو ترنم به ته وکړم چې کومه شوخي پکې راغلې هغې بخښنه غواړو اول نه بخښنه غواړي مهرباني د مسافرو باره کې او که به بیا وروسته وکړو هر څه چې دي خلک خوندور دی زاهد صاحب ډېر خوښوي که نه او هغه به بیا ډاډې خوا ته نه ورځو نو خوښه خپله همالته ترنم کوو صحیح ده لوګي سره به ترنم وکړی شي ولې مشکل نشته دا زمونږ واک کې ده راځه زمونږ واک کې ده کولی ته راځه ښه ډاډې ته راورسېد زه دلته ولې راغلم خبرې ټوله نه راتاویږي چې نه چې موږ په خبرو بوخت یو دا رانه چا خوړلی نو په دې خاطر باندې اوس نو بسم الله که د خیر جانان چې تر ما پورې راځي اعلان به واورې باور کا زما د جنازې اعلان به واورې باور کا زما د جنازې اعلان به واورې جانان چې تر ما پورې راځي اعلان به واورې باور کا زما د جنازې اعلان به واورې باور کا زما د جنازې اعلان به واورې هر څوک به درته وایي هغه ستا چې ارمان جنو هر څوک به درته وایي هغه ستا چې ارمان جنو روان دی اوس دنیا نه د هغې اعلان به واورې
باور وکا زما د جنازې اعلان به واورې باور وکا زما د جنازې اعلان به واورې چې چارا سره لږ زر زیاتې دنیا کې کړې چې چارا سره لږ زر زیاتې دنیا کې کړې خپ باش ډېر سخت بې اندازې اعلان به واورې باور وکا زما د جنازې اعلان به واورې جانان چې تر ما پورې راځې اعلان به واورې باور وکا زما د جنازې اعلان به واورې باور وکا زما د جنازې اعلان به واورې زما هر خبره باد ذهن کې راګرځي زما هر خبره باد ذهن کې راګرځي د خولې نه بادې ووځي نارې اعلان به واورې باور وکا زما د جنازې اعلان به واورې جانان چې تر ما پورې راځې اعلان به واورې باور وکا زما د جنازې اعلان به واورې یا دعوای با اعلان کې چې بهار دنیا نتللې دعوای با اعلان کې چې بهار دنیا نتللې د هغې جنازه د 10 بجې اعلان به واورې باور وکا زما د جنازې اعلان به واورې باور وکا زما د جنازې اعلان به واورې جانان چې تر ما پورې راځي اعلان به واورې باور وکا زما د جنازې اعلان به واورې باور وکا زما د جنازې اعلان به واورې زه نه وهلم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی او جالبه دا ده چې شاعري مو خپله ده شاعري هم کوي حافظ هم دی بس دغسې ځوان طبیعته انسان دی الله تعالی دغسې اواز هم ورکړی دی فقط له خدمت نه کوي بس نور هر څه نه پوره دی خدمت نه کوي بس لوړ نه ډېر ځان ساتي دي لوګي نه ډېر ځان ساتي نه لوګي کوو زه ولاړ یم هم کوو ما ته دادم در کوو کار مې هم کوو تا ونه کو ګوره خو به ته کار کې زه به ته شعرونه ویم صحیح دی زه ته هلته کار کوه کار کوه زه به ته شعرونه ویم صحیح دی دا خو مو واله کنه کومه ده ته ما ته دې کې وایي دا خو هغه دي دا خو درس هم دی پاس جامه سنټرال یوه ریښه یو کانال لري او لیټراچل دا چی دي ته خو راشه دا دې چیرې اړولي دي لیباټرۍ هغه دي دا چی دي ویزډم چې څه ته وایي ویزډم د اخرني غاښ اخرني غاښ دلته چې دی دې ته ویزډم وایي او پښتو کې ورته چی وایي پښتو کې ورته عقل غاښ وایي عقل غاښ وایي کل غاښ چی کل غاښ کل غاښ اخري غاښ ته کل غاښ وایي بعضې خلک ورته عقل غاښ وایي ولاکه زما یاد و یاد مې کو سړیه موږ چېرته دې شیان څه دا ونیسه دا چې کله ترونه دا راوځي څنګه دی دا چې کله راوځي دا سخت درد کوي درد کوي دا جوار وخورم بیا به فیصله پرې وکړو صحیح دی ګرم خوراک چی خی چی کوي خراب دي کینو خراب نه بس خراب شي اصل هم خراب دي زمونږ معده او غاښونه یو شی فعال نه دي چی کوم یو صحیح دی پرې چې اوس لږ شان دي جوړ شي دا وګوره دا ښه دی څنګه ها څنګه شو ته یو دا زما وږي راوباسه کنه دا څنګه شو ښه بل شي راته وې ټپې راته نه کې ټپې هغه یو ځل دې راته کړي وو ټپې راته وکړې که نه ټپې دې وخت کې ټپې ډېرې خوند کوي ځوانان هم دي بس سره
زه به وږي ماکان دي دومره ښایسته دا خو ما نه پېژنم زه یې پېژنم راوړه بس صحیح دی د ټپو کې عشقي دغه هم شته دی هغه پکې نه کوم استادان هم زما ولاړ دي استادانو په اجازه کور دې راسره ورسره کړی که نه خدای په چل کې رانه ونه خورې اوس چې وې که نه په کوم انداز کې ته یو بس یار یو دې ویل هغه لغمن کې ډېر ښه انداز کې راته ویلي ها او مازیګر ما ګوره مازیګر تلوي او زبکلا کله یما او مینه خو تا کړه او ما خو نه کړه اوسې چې لنډ پرې کوي ژړا راځي نه و څنګه خواږه راګورې لمن دې ونیسه چې زړه در واچومه د تور کمیسې او جلی ورورا او خیمې نه چې په شا دې ګرځومه او زما د هغه او انداز خوښ دی چې په خندا شي مخ ته ونیسي لاسونه یا زما سلامت په هغو وایه چې د ماښام ډوډۍ له اوښکو سره خوري نه یا ارمان به وکړي وخت به تېري بیا به جهان راپسې ګوري نه به یما یا عاشق سړی د رنګه تور وي یا سوی پور وي سرو غرمو سېزلې وینا یا جانان غم د مسلمان دی ما د ملا اذان مخکې پاڅوینا یا عالم یوه تر بل زارې گئے دنیا د غم ټالۍ وهي وران بشنا وزه داسې نه ومه غمونو مې ځواني وخوړه په انتظار د چا یادونو مې ځواني وخوړه په انتظار د چا یادونو ټول به راته یو ده اوس که دیدن هم وشي یاره خو مزه به یې نه وي اوس که دیدن هم وشي یاره خو مزه به یې نه وي ښار له راغلی یم خو غرونو مې ځواني وخوړه ښار له راغلی یم خو غرونو مې ځواني وخوړه په انتظار د چا یادونو مې ځواني وخوړه زه داسې نه ومه غمونو خندا لاسه کوي په مسکا مې اوس خوله بده ښکاري خندا لاسه کوي په مسکا مې اوس خوله بده ښکاري زه بلد شوی یم ویرونو مې ځواني وخوړه زه بلد شوی یم ویرونو مې ځواني وخوړه په انتظار د چا یادونو مې ځواني وخوړه زه داسې نه ومه غمونو زه داسې نه ومه لکه اوس چې څنګه تا ته ښکارم زه داسې نه ومه لکه اوس چې څنګه تا ته ښکارم سختو ګرمیو خړ ګردونو
گردونو میں ځوانیو خوړه په انتظار د چا یادونو یادونو میں ځوانیو خوړه زه داسې نه ومه غمونو میں ځوانیو خوړه په انتظار د چا یادونو میں ځوانیو خوړه په انتظار د چا یادونو. تا ته د ډالۍ وي وایي که زه هم چېرته د مینې سوداګر وی ما به ستا د خولې خبرې خرڅولې. ډېره مننه، کور دې ودان خوشحاله اوسې، الله دې سلامت لره. یوه ځانګړې مننه د استاد محترم نه چې ډاډې اچولې ده راته. زاهد جان دی، رفیع الله و د دې نوم که نه ملګري څه شی؟ وفیع الله دواړه ورونه دي سړیه، یو شی دی. نو د دې د کور وداني الله مو سلامت لره، کور مو ودان. بس فقط خبره داسې ده ښه ما تا چې هغه کولې ده ټپې کولې زما ټول نظر دلته وماري چې دا رانه اوس خلاص نه کړي ټپې به بله ورځ بیا وکړي، خو چې دا سیزن رانه تېر شو بیا نه راځي. نو په دې خاطر باندې ما ډېر تمرکز مې په دغه باندې و. نو تا دپاره مې ساتلي دي، بېغمه اوسئ. وسوځېدو کوم یې وسوځېدو؟ صحیح شو، ډېره مننه، کور ودان. درنو ملګرو یو لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو. چا یادونو تا ته د ډالۍ وي وایي که زه هم چېرته د مینې سوداګر وی ما به ستا د خولې خبرې خرڅولې. ډېره مننه، کور دې ودان خوشحاله اوسې، الله دې سلامت لره. یوه ځانګړې مننه د استاد محترم نه چې ډاډې اچولې ده راته. زاهد جان دی، رفیع الله و د دې نوم که نه ملګري څه شی؟ وفیع الله دواړه ورونه دي سړیه، یو شی دی. نو د دې د کور وداني الله مو سلامت لره، کور مو ودان. بس فقط خبره داسې ده ښه ما تا چې هغه کولې ده ټپې کولې زما ټول نظر دلته وماري چې دا رانه اوس خلاص نه کړي ټپې به بله ورځ بیا وکړي، خو چې دا سیزن رانه تېر شو بیا نه راځي. نو په دې خاطر باندې ما ډېر تمرکز مې په دغه باندې و. نو تا دپاره مې ساتلي دي، بېغمه اوسئ. وسوځېدو کوم یې وسوځېدو؟ صحیح شو، ډېره مننه، کور ودان. درنو ملګرو یو لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست، ستړي مه شئ. لنډه دمه وه او دمه کې موږ ځان ته شی برابر کړ. د یخ چنار سیوری او وطني جوار، د کامې ګوړه او د هسکې مینې د اوبو څخه چای. نو دا د خوش قسمتو په نصیب کې وي که نه وي؟ معلم صاحب ته ووایه دی وي که نه وي؟ ډېره مننه. مسافرونو که تاسې دردېږي او یا دغه صحنه تاسې دردمن کوي نو بخښنه غواړم، ځکه چې دغه صحنه په رښتیا هم ډېر درد لري چې کله د وطنه لرې او دا شیان ګوري او لاس ورته نه رسېږي. د دې ټولو تر شا د دغه ځوان لاس دی، ځکه چې د موږ ته خاص دعوت راکړی او موږ د ده په دعوت باندې راغلي یو. ته ستړی مو شو؟ پخیر راغلی. خیر سمنه ژوندی اوسې، پخیر رالی. ډېره مننه. څومره ستړی شو دې کار کې؟ نه مړ دا خو هېڅ شی هم نه دی پوه شو، دا څه ستړی دی، تاسو هر ټیم راشئ، موږ درته خوشحاله یو. الله تعالی هم تل راوله. نه چې داسې خبرې خو بیخي زونه تل راوله څه کې همدلته اوسېږو. نه بس همدلته واړو هېڅ شی کوو چې ځې دا شنه فصلونه دي دا به راسره ورې به خوندي به یې کوې بیا به ځئ. نه زموږ خو رښتیا د کار و هغه رانه هېر شوی و. هلته زموږ کار دی. دا سره پاتې کومه څنګه دی خوښه؟ ولې نه په دواړو سترګو. دا ښه دهقان هم دی. پوخ دهقان یم. رومیان څنګه چې رومیان دې کرلي وو؟ او رومیان مې کرلي وو. څنګه دی که؟ کومک د رانغلې منه خفه یم درنه. دلته مونږ نه که نه کومک ته رانغلې. ښه دا خو پېژنې؟ ولې نه. دا څوک دی؟ دا خو ستا زوی دی. او دا یو ځل مخکې هم دلته راغلی و که نه؟ به دلته رالی خو داسې و چې رانه وتښتېده، راسره ایسار نه شو، ورته مې ویل چې ایسار شه وایي نه ځمه. نو بیا ما او پلار یو ځای راځو. او هلته فکر کوم چې ترې ورسره و، حاجي درمان و درسره که نه؟
تره ورسره او بالکل نو ډیره مننه دومره تکلیف دې مو ایستو هر کلیوال هم راټول کړل دلته مو ګپ شپ ولګو ټول ډکالې مو کړلې په دې هیله چې که په شوي نه اوسئ او دغه تکلیفونه راته وبخښئ. خیر څومره څه خبره نشته بس هر ټیم راشئ موږ ورته سترګې په لار یو الله تعالی هم تل راوله خوشحاله اوسئ. اوس زموږ خو یو رواج بل هم نه معلوم چې خبرې دلته به څنګه وي موږ ور ځان سره هم وایو چې څومره راکړي هلته کور کې هم خلک په تمه وي که نه نو جوار خو په کار دي چې کور ته یې دا به څنګه کېږي بس درته به رحمت کړو چې تللی ځان سره به یې یوسئ چې هر څومره تاسو خو د ملک صاحب ولي خان د پټي نه ګوره نه خپل پټي نه به رامات خپل پټي هم دي دلته لاندې خپل پټي دی دا نه نور ځان سره به بیا یې مچه چې پردي پټي نه راته مات نه بس زه به ما او تا به ځان ته یوه نه ته ولي خان پټي نه مې برابر یې ما ته پته ده نه وایي زه ولي خان خو ما ته اجازه کړې دې ته خو نه ده کړې نه بس خپل کې به درته رامات کړو خپل پټي هم لرو څو پټي دي یو اوس هم یو 4 دانې کرلي څلور پټي ته چې داسې میلمانه را دعوت کې دا څلور پټي دي لا په همدې کې زیاده نظر همدې میلمانو ته هم کرلي دي بیا ته خپل شي خوري بس خپل هم را روان دی خپل هم چې دی را رسي پکې میلمنې نشي خلاصولی او میلمانه خپل حق خوري او خپل حق خوري که څه ورته وي چې خپله برخه خوري که نه الله تعالی چې څه لیکلي هغه ورته رسېږي او موږ تاسو ته چې څه لیکلي هغه به را رسېږي او بل میلمنو سره وایي رحمت هم راځي او رزق هم وایي ځان سره راوړي دا د مشرانو موږ اورېدلي نور معلومات نه لرم چې دا به کتابي خبرې وي که نه د مشرانو خبرې وي خو په هر حال بیا مننه او بیا مننه د ټولو مننه او بیا معلم صاحب له تا مننه چې را سره وایي او پوره ورځ مو راسره تېره کړله خوشحاله اوسئ ډېره من خیر الله یې تل راوله موږ ورته خوشحاله یو خبره درې څلور ځلې وکړله ښه نه الله هم تل راوله داسې یې ګوره موږ هر ورځ راځو خو ما هم درته ویل چې موږ تل میلمنو ته خوشحاله کېږو پوه شوې دا تاسو مونږ خو سار نه په تمو او بس دې زموږ چې درځو خو تاسو ماسپښین نه راوړئ که زموږ زړه بره به لاړ شو شابو ته به لاړ شو ښایح ځینې دلته به چکر لږ غوزان به وخورو خو بس هغې کې به ستاسو نصیب همداخلو ته ځو که نه ځو همداخلو ته ځو ولې نه کومه ته ځو ګورګورې ګورګورې ته ځو ګورګورې ته لاړ به شو چې تا ویل موږ ته یې نو خوښ هم که اوس ځو که سبا ځو بس خوښه ستا ده که نه شمیله څه وایې پکې ته زو نه خو تیار نه والا زه راغلی هم دې ته یم چا خبره لاړ شو بره ځو که ښکته ځو رښتیا اوس کومه ځې بره که ښکته دې نه مشوره لمه که نه نه مشوره ستا خوښه ده کومه ځې جوار خوره چې یخېږي بیا ښه دا ما ته دې کوم جوار بیل کړی ده مینه خو ګوري که نه مالس بیا ونه وایه ګوره چې ګران پې نه بیا پې ونه وایه چې ګران پې نه او زه تا دغه ټولې ښې دي ته نه اخلې شامودینه ځان په زوره خلکو باندې ګران یې ډېره مننه کور مودان خوشحاله اوسئ درنو ملګرو له تاسې هم زښته زیاته مننه چې راسره وئ دغه برنامه مو وکتله زموږ بډار مو وکتو له جهانزي بهار نه او معلم صاحب نه همدارنګه د دغه ځوان نه او وفي الله او بل فکر کوم ملګری که نه هغه چې ډاډ یې راته برابره کړې وله هغه نه او په ټوله کې د دغه سیمې ټولو اوسېدونکو نه مننه چې راسره وو او دغه برنامه یې راته برابره کړې وه تر بیا ښې چارې الله پامان